السلام علیکم ګرانو لیدونکو، راغلاست د فرانسوي ژبې زده کړې ته. دوستان عزیز، خوش آمدید به آموزش زبان فرانسوی. درس اول است و شروع ما از حروف الفبای فرانسوی می باشد. لومړی درس د الفبا و حروف څخه شروع کوو. حروف الفبای فرانسوی با حروف الفبای انگلیسی یکی است، اما در تلفظ فرق می کند. د انګلیسي ژبې او فرانسوي ژبې الفبا حروف چې کوم دي هغه یو دي، یوازې په تلفظ کې فرق کوي. شروع کوو په نوم د الله. لیسون ا. لومړی درس اول. الفابې. حروف الفبا د الفبا حروف ا، ب، س، د، E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. در زبان فرانسوی حروف صدادار 6 می باشد که شامل ا، ا، ای، او، یو، Y. په فرانسوي ژبه کې دا شپږ حروف دي غږ لرونکي حروف دي. او اوس مهال زه تاسو ته په فرانسوي اکسنټ باندې الفبا لیکم او تاسې هم شاته ورپسې تکرار کړئ. فعلا من با اکسانت خود فرانسوی ها بر شما پلی میکنم، شما هم با دقت گوش کنید و تکرار کنید. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. That's the French. دا همو لومړی درس. تر بل درس مو الله پامان. تاسو کولی شئ خپل نظریات او پیشنهادات په کامنت کې مون سره شریک کړئ. دوستان عزیز، شما میتونید نظرات و پیشنهادات خود را در کامنت با ما شریک کنید. تا درس بعدی، خدا حافظ.